یو سړی وایي یو ورځ مې د اوښانو له منځه یو اوښ ورانی وکړ. ورته غوسه شوم، سزا مې ورکړله او سخت مې تهدید کړ د یو څو ورځو لپاره آرام او هېڅ غلطي یې نه کوله. په همدې ورځو کې مې ځینې ملګري خواته راغلل چې په دوی کې یو ملګری مې د اوښانو ساتنه کړې وه او د اوښانو په حرکاتو او عاداتو ډېر ښه پوهېده. راته یې وویل چې وروره ډېر احتیاط کوه، د اوښانو له منځه د دغه اوښ تر نظر لاندې یې او ستا تګ راتګ تعقیبوي. متوجه شوم او احتیاط مې شروع کړ. د شپې ویده کېدلو ځای مې چې نسبتاً د کوټو څخه بهر و او همدوی اوښانو هم لیدلی و. معمولاً اوښان له دې ځایه بهر پراته وه. ما بیا داسې وکړل چې خپله بستره مې داسې جوړه کړه چې فکر کېده نفر پکې پروت دی. خو زه خپله لاړم بام ته او د اوښ پټه څارنه مې شروع کړه. یو څه وخت وروسته ګورم چې اوښ له خپله ځایه راپورته شو، په کراره کراره د حویلۍ خواته را روان شو. د حویلۍ دروازه یې داسې خلاصه کړه چې فکر دې کوو انسان دی. زما د بسترې سره په نږدې کېدلو یې یو ځل حمله وکړله او په ګونډو او غاښونو سره یې سیرې سیرې کړله. په همدې حالت کې مې ورباندې له بامه غږ وکړ چې کله پوه شو زه یم، نو پورته او څو ځلې پر خپل ځایه وچرخېد. ډېر وغړمبېد تر دې چې پر ځمکه راپرېوت او مړ شو. سهار مو د اوښ سینه سیرې کړله تر څو وګورو چې څه وشول. نو په ډېره حیرانتیا سره مو ولیدل چې د اوښ زړه له ډېره قهره چاودېدلی و.